بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمانونو او خویندو که څوک د اولاد نه محروم وي او د چا اولاد نه کیږي، هر قسم دوایان استعمال کړي، هر قسم علاج وکړو، لیکن باوجود د هغې خو هم د هغې کسانو اولاد نه کیږي. نن درته یو ډېره زبردسته وظیفه ښیم. دا وظیفه کو تاسو پابندۍ سره کوئ، انشاءالله چې الله جل شانه به تاسو ته یو نیکمله صالح اولاد درکړي. که جنۍ که هلک هغه د الله کار دی. انشاءالله چې د دې اسم مبارک په برکت سره به د الله جل شانه نومونه دي، د دې په برکت باندې به الله جل جلاله تاسو ته نیکمله اولاد درکړي. نو یو ډېر زبردسته وظیفه ده، خبرې نه اوږدومه، راځي د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده، کله تاسو دا اولاد دپاره کوئ، اول درته وظیفه ښیم. وظیفه دا ده: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا خالق البارئ المصور، یا خالق البارئ المصور. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې د هر مانځه نه پس به 11 کرته درود شریف ووایئ، او د هغې نه پس به 11 کرته یا خالق البارئ المصور دا وظیفه به کوې د هر مانځه نه پس. او چې کله دغه وظیفه تاسو کوئ، نو دې سري د ښکلي ماشوم، د نیکمله او صالح ماشوم تصور هم کوئ چې یا الله ماته یو نیکمله صالح اولاد راکړي. نو انشاءالله چې دا وظیفه تاسو همیشه دپاره ساتئ، همیشه کوئ، انشاءالله چې الله جل شانه به تاسو یو نیک صالح اولاد درکړي. که هغه لږ وي که جنۍ، لیکن الله جل شانه به تاسو ته نیک او صالح درکړي. یو خبر یاد ساتئ، موږ دعاګانې کوو یا الله موږ ته اولاد راکړي، لیکن دې سره موږ یو غلطي کوو. غلطي دا دی چې موږ دعا کوو یا الله موږ ته اولاد راکړي، لیکن د نیکمله او د صالحه اولاد سوال نه کوو. کله اولاد پیدا شي، هغه بیا وروستو درد سر وي، د سر درد وي بیا. نو دې دپاره هم چې کله سوال کوي یا الله ما ته نیکمله او صالح اولاد راکړي، صالح او نیک اولاد ما ته راکړي، نو چې دا دعا دې قبوله شوه، انشاءالله الله جل شانه به تا ته نیکمله او صالح اولاد درکوي. او دا وظیفه تاسو پابندۍ سره روزانه کوئ چې تر څو پورې ستاسو اولاد نه شوي، انشاءالله چې په خپل میعاد باندې به الله جل شانه تاسو ته اولاد درکړي. نو تر د هغه وخته پورې دا وظیفه پابندۍ سره ونیسئ. یا خالق البارئ المصور 11 کرته د هر مانځه نه پس وایئ، طریقه مې درته ښوولې ده، او د هغې نه پس لاس پورته کوئ او الله جل شانه نه د نیکمله صالح اولاد سوال کوي. انشاءالله چې دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله تاسو ته یو نیک صالح اولاد درکړي.